أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د بنی اسرائیل نه کومې وعده او خوستي وي د هغه به هم بیانو کی او دوی به کومې وعده موت کړلې بیا کومې سزاګونه الله ور کړې د هغه به هم بیانو کی د هغه نه بعد د نصاراو نه کومې وعده الله خوستي وي بیا هغه وعده هغه موت کړې او کومې سزاګونه الله ور کړې د هغه به بیانو کی. نو د بنی اسرائیل نه الله پاک کومې وعده خوستي وي چې اقامت المنذ بکوي زکات په ور کوي د مو په انبیاء باندې بو ایمان هم روي د هغه به تعظیم هم کوي الله ته به قرض حسن ور کوي یعنی الله په یار کې به مال خرج کوي غریبونو یتیمونو فقیرونو باندې صدقه کوي. نو لکه څنګه چې قرضا چته ور کې مال ته واپس کیږي د غرنګ الله پاک په دغه اعمال بدلا در کوي دا کوي نو نتیجه به داوي مو طرف نه به انعام دای چې ګناهونه مو ختم کوو جنتونه به ورکاو خو لیکن دغه به دوی موت کړي دا هغه چې کله وعده موت کړي سزا الله دا ورکړي چې لعناهم الله فرمای موږ لعنت پوستو وجعلنا منهم القردة والخنازير چانه الله بزګیون جوړ کړو چانه خنزیرون زړونه سخت شول د زړونو د سختېدلو په نتیجه کې یحرفون الکلمه عن مواضعه د الله په کلام کې تحریف شروع کو احکامات په الټا پلټا بیانول او کوم شي سره نصيحت وي تکړه شو هغه یې کو. نو الله دې دغه بیان کوي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او تحقیق سره او خصي الله پاک مضبوطه وعده د بني اسرائيل نو وبعثنا منهم 12 نقيبا او موږ استولیو د ادوینا 12 نقيبا دولس نقيبا سردرون وقال الله اني معكم الله وتوي چې زبو سره د توسه بالعون والنصره په اون او نصرت اعتبار سره مو امداد بده سراوي خو کلا لئن اقمتم الصلاه کچې توسه کوي موعد المنذره واتيتم الزکات او توسه ورکوي زکات لرا او امنتم برسول او توسه ایمان لروي په انبیاء د مو باندې وحذرتموهم وعزمتموهم او توسه تعظیم هم دی هغه کوي واقرضتم الله قرضا حسنا او تصویر کوي قرض الله پاک ته قرض حسنا یعنی انفاق فی سبیل الله کوي. نو لا اکفرن عنکم سیئاتکم نو زب خمټو کوم ختم کوم بو د اتوسنا سیئاتکم گناهونه د توسی ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او زبو خماخاتو سي داخله او داسې بوغونو ته داسې جنتونو ته جاری وي د غیلون د الانهار نهرونه فمن کفر بعد ذلك منكم اسوک چې کفر یو کو بعد ادغه نه منکم د توسینا فقد ضل سواء السبيل تحقیق سره دای دولا اخطا خطا شو سواء السبيل لسخل یارنا طریق الحق د حق یارنا فبما نقضهم ميثاقهم نو پس په سبب د متولو د دوی دی واده د دوی لرا لعناهم موږ په دوی باندې لعنت اوستو وجعلنا منهم القردة والخنازير وجعلنا قلوبهم قاسيه او موږ وګرځول زړونه د دوی قاسيه سخت يحرفون الكلمه عن مواضعه نو د هغه په نتیجه کې وو تحریف دوی کوي الکلمه د خبرې دی الله پاک ان مواضعه د خپل مواضعونه د خپل مقاماتونه ونسوا حظا مما ذکروا به ونسوا او دوی ير که حظا هغه حصہ
د هغه علومونه ذکروا به چې په هغې سره دوی ته یاد دهاني کولی شوله یا ونسو حظا مما ذکروا به او دوی هیر که حظونه د فایدې هغه حصه د هغې علومونه چې هغې سره دوی ته نصیحت کولی شو ولا تزالو تطلع على خائنة منهم او ته به همیشه وي چې خبرېږي به على خائنة منهم په خیانت سره منهم د دوی نه چې دوی کوم خیانت کوي په به هم الله خبروي او خیانتونه خو دوی کول د احد جنگ چې شوند دوی د خیانت په وجه شو دغه رنګې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره به هلته معاهده وکړه هلته کې به د قتل منصوبې ته جوړولې الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دوی نه چې هغه داسې نه دي لکه عبدالله ابن سلام رضی الله وغیره فاعف عنهم پس ته معافي کوه دوی ته وصفه او درګذر وي ته کوه ان الله يحب المحسنین بشک الله پاک پسند کوي د محسنینو لره د شګړې کوونکو لره ومن الذين قالوا انا نصارى د الله پاک اوس دی نصارا واده بیانوي او د هغه بعضې د هغې کسان قالو چې دوی وویل انا نصارى چې بشک سره موږ نصارا یو نصارا نو اخذنا میثاقهم اخستلا میثاقهم مضبوطه وعده د دوی نه فنسوا حظا مما ذکروا به بیا دوی هېر کړله حظونه هغه حصه مما د هغې علومونه ذکروا به چې یاد دهاني دوی ته په هغې سره کوی شوه فاغرینا بینهم العداوته نو دغه وعدې متې کړلې لرې کړې نو سزو الله دا ورکړه چې په دوی کې الله پاک دشمني او بغضونه په خپل میانځ کې سره واچوله نو په سپین کې تقریبا 700 جنگونه د دوی وشول او تر د قیامت پورې دا د اوږدې زمانې پورې به دا جنگونه په دوی کې شروع وي نن اگر چې مسلمان ته سره یو شوي دي خو په خپل میانځ کې سره قتلوي جنگونه کوي د یو بل په فائدې باندې خفه کیږي فاغرینا بینهم العداوه پس موږ بیا واچوله میانځ د دوی کې العداوه دشمني والبغضاء بغض الى یوم القیامه تر دې ورځې د قیامت پورې یا تر دې اوږدې زمانې پورې وسوف ينبئهم الله زرد چې الله پاک به دوی ته خبر ورکوي بما کانوا په هغې شیونو سره چې و دوی یسنون چې کوم دوی کوله یعنی قیامت کې به هم الله پاک سزاګونه ورکوي یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ای اهل کتاب تحقیق سره تاسو ترغله دا اوس الله پاک د نجات لیار چې د کوم سزاګونه الله درکړي دي ا دې نه که تاسو وتل غوړئ چې دغه عذاب ارمندرغله ده نو په دغه پیغمبر باندې ایمان وروړئ په دغه کتاب باندې ایمان وروړئ ای اهل کتاب تحقیق سره تاسو سره غلدا رسولنا مبارک پیغمبر دی موږ یبین لکم چې بیانې تاسو ته کثیرا مما کنتم ډیر دی هغه شیونه کنتم چې وای تاسو تخفون من الكتاب تاسو پټول دی کتاب نه ډیر خبرې پټولې نبی علی صلوات و سلام نوم دا انجیل او تورات کې لیکل او دوی ته معلوم خو لیکن دوی نشي ويعفو عن كثير او معافی دې ته کوي ان کثیر اند ډیرینا یعنی ډیر خبره تو سه پټې کړي دی پیغمبر ته معلومی دي خو لیکن هغه پیغمبر نشي ځکه چې ای په ظاهرولو کې دومره خاص فائدہ نشته ده ای نه علاوه تقریبا 10,000 الفاظ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفت په باره کې ارغلیو دوی دا استلیو قد جاءکم من الله تحقیق سره سرغله د الله پاکنا نور و کتاب مبین نور او کتاب مبین کتاب واضح یهدی به الله من اتبع رضوانه الله هدایت کوي په دغه سره هغه چاته اتبع رضوانه چې اتباع کوي د رضامندۍ د الله پاک سبحانه السلام د نغلیاره د سلامتی د الیاره سبحانه السلام سبحانه د الیاره السلام د سلامتی ولا ويخرجهم من الظلمات ودوی اربوس د ظلمات د تیارې نه ال نور په طرف ته نور ويخرجهم دوی اربوس من الظلمات د تیارې د کفر نه ال نور په طرف ته نور ایمان باذنه په اراده خپل سره په اذن خپل سره ويهديهم الى صراط مستقيم او دوی ته هدایت کوي په طرف ته صراط مستقیم دی لیاره نیغه دي سیخ لیاره نو صرف او صرف دلته کې د یو خبره چې نور او کتاب د دغه څه شی مراد دي نو صحیح مذهب د اهل حق دادا چې نور او کتاب د دغه دواړو الفاظو نه قران مراد ده چې تو سترغله د الله پاک نه نور او کتاب قران خو دا جدا جدا رغلی دي نو نورون دا چې دا کتاب دا د هغه عطف تفسیری ده او په دې باندې کڅوک وینا مراد کوي چې نور نه مراد پیغمبر دا او کتاب نه مراد قران دا نو غلطه په دا باندې پدا دي چې یهدی به الله کې بیا بو ضمیر چې وا یهدی به الله یهدی به ما پچارو او دلته کې اوس د مفرد ضمیر درجه ده یهدی به چې الله پاک هدایت کوي به په دغه کتاب سره
نو دغه کتابون چې دغه عطف تفسیری د نورون دا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.